وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشه در هر جایی که هستین. خدا را شکر میکنیم بر یک روز دیگه، یک موقع دیگه که او برای ما بخشیده تا که ما به حضور خدای مقدس سر خود خم کنیم و او را بگوییم خدای تو را شکر برای امروز، برای یک روز دیگه که نفس زندگی را برای ما دادی. بهتر است انسان هر روز خدا را خالق و مالک خدا یاد کنه و فراموش نکنه. ترس خدا کل انسان است. اگر انسان از خدا ترس میخوره، انسان هرگز به فجایعی که ما امروز در چهار طرف خود در دنیا میبینیم دست نمیزنه. دنیای ما دنیای بسیار 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 پر از گناه و تاریک است. چهار طرف خود ما میبینیم، ما دنیای خود پر از گناه میبینیم و دمیج است که ما خالق خود باید یاد بکنیم. در فصل 12 کتاب جامعه سلیمان نوشته میکنه خالق خود را در ایام جوانی به یاد بیاور، پیش از آن که روزها و سالهای سخت برسد و بگویی که من دیگر از زندگی لذت نمیبرم. وقتی ما چهار طرف خود میبینیم، دمی جنگا، دمی جدالها، دمی مشکلات، قتل و خون آشامی و نفرت و تمامی از این چیزهایی که در دنیا میبینیم، خصوصا در این وقت و زمان در مناطق عراق و سوریه، امی دولت اسلامی که همینقدر خون آشامی را به پا کرده، انتقام را به پا کرده و صاحب انسان ها را به نام مذهب و به نام دین و به نام هر چیز دیگه، هر چیزی که وا خوش نداره واره میکشن. من دیروز در خبرها میخوندم بعضی از جوانایی که از فرانسه رفتن برای جهاد در سوریه و یا از کدام طریق و یا کدام طریق دیگه پس به خانواده های خود نوشته کرده. بعضیشان حتی نوشته کرده که آیپاد ما خراب شده، ما دق شدیم پس میخوایم فرانسه برم و اما نمیفهم چطور برم. یک کس دیگه که عین خواهش کرده بود که ما باید پس برم دیگه، ما اینجا دق آوردیم، خوش من آمده از چیزی که امون میشنوه که صدای دول از دور خوشنواست، همون قسم شنیده و رفتن در اوجا برای جهاد و اوجا که رفتن دیدن که معامله خود دیگه قسم است. ما پس میرم فرانسه و اما حال رفتن نمیتونه. وقتی قماندان خدا میگه، قماندانش گردنش میبره، خاص به خاطر اینکه من پس فرانسه میرم. ما در یک قسم یک دنیای تنگ نظر، در یک قسم یک دنیای سخت، در یک قسم یک دنیای تاریک، در یک قسم یک دنیای پر از نفرت زندگی میکنیم. علتش است که ترس خدا را وا ندارن. پولس رسول در فصل 10 رومیان میگه در مورد مذهبی ها، بالخصوص در مورد یهودی ها میگه و اما عین چیز برای هر گروه مذهبی درست آمده میتونه. حتی اگر کسایی که مسیحیت به حیث مذهب میگن و از مسیحیت استفاده درست نمیکنن، برای ازوامی است، برای مسلمان است، برای هندو است، برای هر کس است. پولس رسول میگه من از غیرت از این مردم اقرار میکنم غیرت برای خدا دارن و اما غیرتشان با معرفت نیست و فکر میکنن که خدای حقیقی را پرستش میکنن و به حکم از او خدا و حتی قتل میکنه، انسانها را میکشه، از بین میبره، در حالی که خدا پر از محبت است. خدا پر از محبت است. خدا رحیم است و میخواهد مواقع بر انسانها فراهم کنه تا که انسانها به خودی خود، به رضای خود به خدا بر بگرده، نه به ضرب صوته، نه به دینم نه به دنیا. ضرب صوته یا خدا ایتو شده نمیتونه، ایتو نیست خدای ما، نه به دینم نه به دنیا. ضرب صوته یا خدا نیست. خدای ما برای ما اختیار داده که ما از اختیار خود استفاده بکنیم. فکر کنین او عده کسایی که به زور میبرن در مساجد، به زور میبرن در عبادتگاه های خود که نماز بخوان، عبادت کن، در حالی که در قلب از او نیست.
درست است که سجده میکنه و اما قلبش جای دیگه است. قلب انسان تغییر داده نمیتونه. انسان ها به زور تفنگ مردم برده میتونه و اما بسیار بسیار مشکل است که این چیزها را ما هضم کنیم. و اما وقتی که ما چهار طرف خود میبینیم، این کسا کس از خدای حقیقی نمیترسن، احترام به خدای حقیقی ندارن. از همین خاطر است که ما میبینیم که در رأس تمامی از این مشکلات، در رأس از این مشکلات متاسفانه کسایی را قرار میتن، کسایی را بازی میتن که نوجوان هستند. در پیش مرگ، جایی که جبهه است، جایی که جنگ است، جایی که تفنگ گرفته رو به رو یکی دیگر را میکشن، اوجا تماما جواناست، پیران نیست، تماما جواناست، تماما جواناست. از همین خاطر کلام خدا میگه خالق خود را در ایام جوانی به یاد بیاور، پیش از آن که روزها و سالهای سخت برسد و بگویی من دیگر از زندگی لذت نمیبرم. اما قسمی که این مسلمانای فرانسوی در سوریه رفتن و در اوجا میگن که آیپاد ما خراب شده، ما پس پشت فرانسه دقاردیم، از خاص از خاطر آیپاد خود. بسیار بسیار جالب است، بسیار لازم است که ما سر از این چیزا فکر کنیم. کلام خدا برای ما میگه که در خاتمه به این نتیجه میرسیم که انسان باید از خدا بترسد. آیت 13 فصل 12 جامعه، در خاتمه به این نتیجه میرسیم که انسان باید از خدا بترسد و اوامر او را به جا آورد و این امر تمام وظیفه انسان است، زیرا خدا هر عمل خوب و بد انسان حتی اگر در خفا هم اجرا شود از او بازخواست خواهد نمود. خدا بازخواست خواهد نمود. نمیگه که انسان، خدا میگه که ازش بازخواست کنه. ما انسان ها خود در جای خدا قرار میتیم و انسان ها را میکشیم. دوستای عزیز، یک بار توجه کنین بالای از این موضوع که خدا کی است. کلام خدا میگه کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. امروز قبل از اینکه ما برنامه را در مورد پیامی که امروز به زبان پشتوس بشنویم، در مورد همچون یک شخصی که قلبش پر از انتقام بود، پر از انتقام قلبش بود و اما چطور عیسی مسیح او را زندگیش تغییر داد میشنویم. یک شهادتی میشنویم از یک برادر بسیار عزیز ایرانی ما که من این برادر ملاقات کردم در سویدن و امروز شهادتشان میشنویم. بشنوین و ما دعا میکنیم که خداوند قلب شما را لمس کنه و ما دعا میکنیم که خداوند شما را برکت بده، خداوند کمک کنه شما را که شما به خدای حقیقی بر بگردین، خدا تسلیم خدای حقیقی بکنین، از او بترسین، که چون ترس خدا آغاز حکمت است، ترس خدا شیرین است، ترس خدا سوته نیست، تفنگ نیست، ترس خدا مثل شهد شیرین است و حکمت و دانایی از ترس خدا آغاز میشه. بیاین که شهادت بشنویم. با سلام، من حیدر عباسی هستم، 21 سال سنمه، ساکن کشور سوئد، از یک خانواده متعصب و مسلمان‌زاده به دنیا آمدم. با توجه به محیط جامعه و خصوصیات خانوادگی، منم به تبع از اونا از 15 سالگی نماز خوندن رو شروع کردم و همیشه سعی در این داشتم کلی احکام مذهبی خودم رو انجام بدم، ولی با این اوصاف اون محبت آرامشی که من میخواستم و به دست نمی آوردم و این واسه من یه سوال شده بود که چرا با اینکه من همه باید و نبایدهای مذهبی خودم رو انجام میدم، اون چیزی رو که میخوام و به دست نمیارم. همیشه درونم احساس میکنم یه چیزی درونم کمه، احساس میکنم قلبم مریضه. همیشه با دیگران درگیری فیزیکی داشتم، حتی خیلی ها به من میگفتن هی در مشکل روحی روانی داری، تو مریض روحی هستی. همیشه درونم یه نوع کینه، یه نوع تنفر، غرور، خودخواهی، پریشونی بود. با حالت پرخاشگری با دیگران صحبت میکردم. همیشه یه چیزی در گوش من زمزمه میشد، چه در خانواده، چه در جامعه و چه در مذهب خودم. این که نذار کسی حق تو بخوره، یعنی این شده و صلاح زندگی من که اگه کسی زد تو گوشت، تو هم بزن تو گوشش. من در این رابطه یکی از کارهای گذشتم رو بگم که بیشتر آشنا بشین در گذشته چجور بودم. من یه همکلاسی داشتم که باش وقتی ماسه بودم باش درگیر شدم
پس از درگیر شدن با اون پسر یه همکلاسی مشترکی داشتیم که اونم اومد و اونا شدن 2 نفر و من 1 نفر. خلاصه چون من 1 نفر بودم اونا 2 نفر، تو دعوا من از اونا یکم کتک خوردم. این شد واسه من یک کینه که هر جور شده یه روز اون کاری رو که سر من آورد و تلافی بکنم، همون بلا رو سرش بیارم. یه نوع خنجر از کینه تو قلب خودم واسهش تیز کرده بودم. بعد از اون ماجرا چندین بار من تو خیابون میدیدمش، ولی با اوصاف میگفتم نه ولش کن، چون 2 نفری بودم من باید 2 نفر بکن حمله بکنم، درست مثل کار خودش. تا اینکه یه روز با دوستم داشتیم راه میرفتیم، اونم اون ور خیابون داشت راه میرفت. من چون دوستم میشناختم، یکم اهل دعوا بود، دعوا کردن دوست داشت، بهش گفتم میخوام با این پسر دعوا کنم، به محض درگیری تو هم بیام. اونم قبول کرد و رفتم به سمتش. گفتم یادته اون روز این کارو کردی، 2 نفری به من حمله کردی، حالا نوبت منه که جبران بکنم. خلاصه دوستم تو کتک زدن اون به من خیلی کمک کرد و من شروع کردیم با هم دیگه دعوا کردن و با لباس پاره و صورت خونی اون پسر رفت. یعنی بعد از گذشت چندین سال از اون ماجرا من فراموش نکردم و با قول خودم مثلا میگفتم حقمو گرفتم. اون روز من خیلی خوشحال بودم، خیلی، یعنی تو پوست خودم نمیگنجیدم. بعد وقتی که اون روز رو یادآوری میکردم تو ذهن خودم، بعد یه سوال در من پیش اومد که نمیشد گذشت میکردی، نمیشد میبخشی؟ چرا ببخشمش؟ کار خوبی کردم، از این بیشتر باید بالا سرش میآوردم. خیلی خوشحال بودم خلاصه اون روز، چون به نوعی به خودم میگفتم حقمو گرفتم. تا گذشت این که من به کشور سوئد اومدم. وقتی به کشور سوئد اومدم با یکی آشنا شدم که اون حرکات منو میدید من چجور آدمی هستم، چجور شخصیتی هستم، همیشه پریشونم، همیشه این اخلاقیاتو دارم. اومد کتاب انجیل رو به من داد. بعد من پرسیدم این چیه؟ گفت این کتاب انجیل کتاب مسیح است. منم به نیت این که اطلاع عمومی خودم زیاد بشه که فردا 4 جایی نشستم بتونم مثلا بگم آره منم میدونم این دین چیه، اونو گرفتم و شروع کردم مطالعه کردم. وقتی که من انجیل رو باز کردم، یه جمله بود که چون با قلبم رو لمس کرد، هیچ وقت یادم نمیره، که تو متی نوشته بود محبت واقعی. بعد با خودم گفتم یعنی چی؟ مسیح چی میگه؟ مگه نباید کسی شش داشت. کتاب رو باز کردم، تو متی یه جمله بود که خیلی با قلبم لمس کرد، واسه همین هیچ وقت فراموشش نمی‌کنم. مسیح میگه محبت واقعی داشته باشید، یعنی میگه کسی که زد تو گوشه، تو این برای گوشت هم بگیر و روی یکی بزنی برای گوشم. یعنی چی؟ میشه مگه این که نه کسی زد تو گوشه تو هم باید بزنیش؟ مگه نه که مثلا کسی یه بلای سرطار تو هم باید اینم همونو سرش بیاری، چش در مقابل چش قصاص؟ یعنی افکار من اشتباه بود. جمله بعدی که اونم واقعا خیلی واسم جالب بود، خیلی تأمل برانگیز بود، که عیسی مسیح میگه محبت، امید، ایمان داشته باشید. من اینو خوندم، تصمیم گرفتم در اولین فرصت به کلیسا برم، ببینم واقعا اون چیزی که عیسی مسیح میگه، اون محبت و ایمان و امیدی که اونا میگه، اون حس دوست داشتنی که میگه، واقعا اینا درشون وجود داره. من رفتم کلیسا و با ایماندارا آشنا شدم و بعد از چندین ماه رفت آمد با اونا واقعا متوجه شدم که اون چیزایی که عیسی مسیح میگه اینا در قلبشون دارن. اما یه چیزی که واسم کمی قبول کردنش یکم مشکل بود، این بود که عیسی مسیح رو به عنوان فرزند خدا قبول بکنم، چون من یه دید دیگه ای داشتیم، فکر میکردیم مثلا پیامبره، که پس از چندین بار رفت آمد با اینا این حقیقت هم واسه من آشکار شد. چون ما هر دین و مذهبی رو که میشناسیم، هر پیامبری که اومد از رابطه زناشویی اومد و بعد از اینکه مرد به خاک سپرده شد. اما مادر عیسی مسیح از طریق روح القدس آبستن شد و عیسی مسیح پس از مصلوب شدن، پس از 3 روز به آسمون صعود کرد و این حقیقت بر من آشکار شد که عیسی مسیح فرزند خداست و من تصمیم گرفتم به عیسی مسیح ایمان بیارم. یه روز تو خونه نشسته بودم و که شروع کردم دعا کردن، چون یه جای کتاب خونده بودم، چون میگه بجویید تا بیابید، بخواهید تا به شما داده شود، در بزنید تا در به روی شما باز شود. و من از عیسی مسیح خواستم که
بیاد در قلب من، همه وجود من رو فرا بگیره و اون محبت و ایمان و امیدی رو که میخواستم که سالها دنبالش بودم و نتونستم به دست بیارم، با ایمان آوردن به عیسی مسیح و قرار دادن اون در قلبم به دست بیارم. شروع کردم دعا کردم. وقتی که دعا میکردم یه بدنم یه گرمای عجیبی به وجود اومد. من خیلی خسته شدم. وقتی که دعام تمام شد خیلی خسته شدم. یه روز کامل رو خوابیدم. روز بعد که بیدار شدم انگار دیگه یه شخص جدیدی به دنیا آمده بودم. دیگه اون حیدر سابق نبودم. دیگه اون کینه و نفرت و غرور و خودخواهی و پرخاشگری و همه رو انگار که ریخته بودم تو آشغالی. یه شخص دیگه متولد شده بودم. روز بعد داستان گرم شدن بدنم، روز بعد به دوستم گفتم من در حین دعایم بدنم گرم شد که اونم از ایمانداران به عیسی مسیح بود. گفت در تو روح القدس رو پیدا کردیم، هدیه از طرف خدا به توه. من وقتی این جمله رو شنیدم خیلی خوشحال شدم. من از تمام کسانی که صحبت‌های منو گوش دادن و هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردن ازشون میخوام که به دور از تعصب و ترس و با باز کردن قلباشون کتاب انجیل رو مطالعه کنن و با یک دعای ساده و صمیمی عیسی مسیح و پدر آسمونیشون رو به زندگی خودشون راه بدن و همانند من از تاریکی به روشنایی برسن، چرا که زندگی در روشنایی بهتر از زندگی در تاریکی است. خداوند واقعا زندگی انسان چطور تغییر میده. انتقام هرگز سلامتی که خداوند بر انسان میبخشه نمیده. انتقام همیشه پشیمانی داره. هرچند که انتقام شاید وقتی انسانه، وقتی یک خوشی بده، خوشی دنیوی، و اما انتقام هرگز انسانه قناعت کامل داده نمیتونه. قناعت کامل تنها خداوند، خدای جلال داده میتونه. خدا شما را دوست داره. شما شهادت از این برادر عزیز من را شنیدین، دیدین که هیچ انتقامی نتونست زندگی از رو او پوری را که طالبش انسان هست همیشه او پوری را داده نمیتونه. او پوری را، او خالیگاره تنها خداوند پر میتونه. تنها خداوند پر میتونه. عیسی مسیح میگه من سلامتی خدا برای شما میتونم. من سلامتی خدا برای شما. این سلامتی دنیا به قسمی که میتن نه، من سلامتی که خودم است. از این خاطر پریشان نباشین، ترس نخورین. در انجیل مقدس متی ما میخوانیم عیسی مسیح میگه که ای تمامی کسانی که زحمت میکشین و زیر باری گرنگ هستین پیش ما بیاین و من شما را آرامش میتونم. آرامش تنها عیسی مسیح داده میتونه. و چون این ماه دسامبر است و در تمامی دنیا مسیحیان در این ماه در مورد تولد عیسی مسیح، تولد خالق بشر که به صورت انسان در میان ما آمد، به خاطر محبت خود او به صورت انسان در میان ما آمد تا که ما را با کلمات انسانی و اما با قدرت آسمانی راه نجات نشان بده. نه تنها نشان بده بلکه عملا برای ما ببخشه. او میگه من راه، راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من پیش پدر آمده نمیتونه. امروز در زمین سلسله برنامه‌های تولد عیسی مسیح، جشن تولد عیسی مسیح، جشن میلاد مسیح، اولین برنامه را به زبان پشتو بخیر امروز آغاز میکنیم و برادر عزیز ما ابراهیم فروتن که ما هستن. برادر ابراهیم فروتن ستاره مشی وطندار څنګه جوړ په خیر ښه جوړ آرام اوسئ که ډېر ښه شهادت او ګران ورورو د موږ زړه بیخي لمس کړو. آمین آمین، واقعا آمین. نو ګران اندریاس جان، هر یو ایماندار یو شهادت لري. هغه د زړه شهادت دی چې د بیانوي خلکو ته تر څو نور خلک وکولی شي په عیسی مسیح ښه وپېژني او په هغه ایمان راوړي. خو زه به د نن په پروګرام کې ګرانو محترم اوریدونکو ورونو او خویندو، د پاک خدای په نامه زه نن بیا د تاسې په حضور کې حاضر شوی یم
ترڅو د تاسو سره د پاک خدای له کلام انجیل شریف زه خدرسه خبرې وکړم. خو زه به لومړی دغه کلام د پاک خدای په یوه لنډه دعا سره پیل کړم چې ای پاکه خدایه ته ما او د ما ګران اورېدونکو ته قوت او قدرت راکړه ترڅو د تا په کلام باندې ښه وپوهېږو او د خپل روحاني ژوندون کې عمل په باندې وکړو. دغه دعا مې د مالک عیسی مسیح په نامه کړې. آمین. آمین آمین. وروره ابراهیم جان، یو تلفن ده، همین تلفن به اجازه تان میگیریم، باز بعد صحبت میکنیم. بسیار دیر منتظر هستن، من متوجه نشده بودم چون مانیتور پیش روی من خراب است. مهربانی وکړه. سعیده جان، خواهر مانده نباشین، روی خط هستین، بفرمایین. ممنونم. سلام برادر حسین. سلام به شما. شما خسته نباشین خواهر عزیزم، بفرمایین. متشکرم. ممنونم برادر. می‌خواستم درخواست دعا داشتم. می‌خواستم برای همسرم لطفاً یه دعا کنید. من خودم همیشه مدام براشون در دعا هستم. همسرتان و پسرتان؟ همسرم. برای همسرتان. بله. بله، می‌خواستم براشون دعای آرامش بکنین. خیلی از نظر روحی عصبی هستن و این عصبانیتشون رو انتقال میدم به ما و آرامشی که من سعی میکنم به دست بیارم به خاطر عصبانیت ایشون از بین میره. البته من خیلی تلاش میکنم که رو من تأثیری نذاره، رو پسرم رو فرزندم تأثیر نذاره، خود به خود تأثیر میذاره. میخواستم براشون دعا کنی. ایشون همش مدام دنبال این هستن که مقصر پیدا کنن واسه اشتباهاتی که خودشون در گذشته داشتن. همش هم میخوام منو مقصر بدونن. ما متاسفانه ایشون یه سری مشکلات مالی براشون به وجود اومده بود و همه چیزشون رو از دست دادن. به خاطر همین خواستیم از اون محیط، از اون شهری که زندگی میکردیم اومدیم بیرون که یه زندگی جدیدی رو از صفر شروع کنیم و من این پیشنهاد رو چون روز اول دادم که از اون محیط و از اون شرایط بیایم بیرون و ایشون پذیرفتن. من فقط یه بار مطرح کردم و ایشون پذیرفتن و اومدن. حالا حتی اگه خواسته قلبیشون هم نبود اما پذیرفتن. ما الان 2 سال از این مسئله میگذره از اومدن ما. هنوزم که هنوز به کوچکترین مشکلی که واسهش پیش بیاد میگه تو منو اینجا آوردی و تو باعث این مشکل. من از اینکه من از خانوادم دور شدم، از شهرم زندگیم دور شدم، تو باعثش هستی و اینو در نظر نمیگیره که شرایطی که پیش این آورده بود باعث این پیشنهاد من شد. من میتونست قبول نکنه اما حتما برای خودش احساس کرده بود که اینم از اونجا بیاد بیرون بهتره که قبول کرد. حالا شاید هم ما اشتباه کردیم که این تصمیم رو گرفتیم ولی حالا دیگه تصمیمیه که گرفته شده. هر روز 1000 بار به من منت میکنه که من به خاطر تو اومدم، تو منو از خانواده‌ام دور کردی، من اینجا کاری نداشتم، من اینجا بدبخت‌تر شدم، بیچاره‌تر شدم، در صورتی که شاید از نظر مالی خیلی فرقی نکردیم، زندگیمون در حد روزمرگی میگذره اما یه آرامشی گرفتیم حداقل از اینکه از یه سری حرف و حدیث ها دور شدیم. من که اینجوری فکر میکنم. بله حتما. که خیلی هم از خانواده‌مون دور شدیم. بله خواهر عزیز. میگم 2-3 هزار کیلومتر ازشون دور شدیم و من هم از پدر مادرم دور شدم. ولی ایشون همش مدام سر من منت میکنه، در صورتی یادش رفته که خودش چه مشکلاتی داشته و ما به خاطر مشکلات اینجا اومدیم. خواستم براش دعا کنیم که به یه آرامشی برسه و انقدر دنبال مقصر نگرده به خاطر اشتباهات خودش. حتما دعا میکنیم خواهر عزیزم. سعیده جان حتما دعا میکنیم خداوند شما را برکت بده. حتما دعا میکنیم برتان. خداوند عزیز ما شکر میکنیم برای از این خواهر عزیزم، برای ایمانش به تو ای خداوند. ای خداوند عزیز دعا میکنیم برای خواهر سعیده و خصوصا برای همسرشون. دعا میکنیم ای خداوند تو این شخص با قدرت خود ای خداوند شفا بدی از مشکلاتی که درش هست. ای خداوند دعا میکنیم که سلامتی تو در این خانواده بیاید، بالخصوص در این شخص. ای خداوند بگذار که او گرفتار جلال تو شود، بگذار که او ای خداوند به تو احترام بگذاره. تو گفتی ای خداوند خانم هایتان دوست داشته باشین. ای خداوند بگذار که این معجزه در این خانواده، در خانواده خواهر عزیز سعیده جان رخ بده. ای خداوند عزیز تو فرزندشانه از این مشکل نجات بده و نگذار که ای خداوند فرزندشان زیر تاثیر از این مشکلاتی که در خانواده هست بره. دعا میکنیم شفای تو را ای خداوند برازی
برادر، بر از این دوست. بگذار که ای خداوند دستهای تو ای خداوند این شخص لمس بکنه. به نام عیسی مسیح خداوند. آمین آمین آمین. علی جان روی خط هستین، بفرمایین، بسیار وقت کم داریم، بفرمایین. سلام میکنم برادر حسین. سلام علیکم، بفرمایین برادریم. برادر عزیزم، کنار من یکی از برادرای من نشسته. بله. گوشی رو من میدم به ایشون. بله. خداوند نور عالم رو در خواب دیدن و شفا گرفتن. میخواد شهادت بدن. بفرمایین. اما قبل از این که اعلام کنم، و همون خدایی که خالق زمین آسمان و انسان ها، خدایی که خدای هلو، خدا رو شنید، اعلام نمود که فرزندان تو به اندازه ستاره آسمان شب خواهد شد، فرزندان تو به اندازه ماسه های کنار ساحل دریا خواهد شد. این گوشی رو میدم به برادرم که ایماندار شده. بله، خدا رو شکر. حقیقت. بفرمایید. گوشی خدا. هلو 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 هلو. متاسفانه تلفنشان قطع شد. برادر عزیزم ابراهیم جان بفرمایید، تلفنشان کار نمیکنه متاسفانه. ډېر ښه. ګرانو دوستانو عزیزانو، په ننني پروګرام کې د مالک عیسی مسیح د پیدایښت په هکله د تاسو سره له انجیل مقدس کتاب څخه چې جوړ شوی دی خبرې کړم. خو باید لومړی دا ووایم چې د مالک عیسی مسیح پیدایښت ډېر عجیبه او په لوی قدرت د پاک خدای سره سرته رسېدلی دی، او دا لکه یو عادي انسان په ډول نه، بلکې د پاک خدای د پاک روح په وسیله د جهان ته پیدا شوی او راغلی دی. ځکه هغه کامل انسان و چې ګناه او شیطان په هغه باندې هیڅ قدرت نه درلود او نه لري. دوهم دا چې هغه انساني پلار نه درلود، یوازې د باکرې نجلۍ څخه چې مریم نومېدله د جهان ته پیدا شوی دی. خو نور عادي انسانان ټول هم انساني پلار لري او هم انساني مور چې په نفساني ډول سره پیدا کیږي. نو په دې دلیل دی چې ویلی شو هغه کامل انسان او کامل مالک دی. او تاسې به د دې شاید وئ چې په ټول جهان کې د هغه د پیدا کېدلو دپاره خوشحالۍ کیږي او دغه ورځ لمانځي چې په انګلیسي ورته کرسمس هم ویل کیږي. آمین. نو د دې دپاره چې تاسې په دې مطلب باندې ښه وپوهیږئ، نو زه به لومړی د تاسې ته د انجیل شریف د مطاله کتابه اول باب 18 آیت څخه تر 25 آیتو پورې درته بیان کړم، او له ګران اندریاس جانه به هم هیله وکړم چې په مخ د پردې د تلویزیون یې که امکان لري بله بله ښکاره کړي. بله بله. چې عنوان یې دی د مالک عیسی مسیح پیدایښت. آمین. کلام د پاک خدای فرمایي د عیسی د پیدایښت بیان داسې دی چې هر کله چې د هغه مور مریمه یوسف نومي سړي ته کوزله شوې وه، نو د واده کولو نه وړاندې معلومه شوه چې هغه د روح القدس څخه امیدواره شوې ده. یوسف نومی چې ډېر یو نیک سړی و، نو هغه د هغه د بدنامي کولو څخه ډډه وکړه. د دې دپاره یې وغوښتل چې په پټه او پرده کې د کوزلې د ماتولو نیت وکوي. هغه خو داسې نیت کړی و، خو په دې وخت کې و چې د پاک خدای ملایکه په خوب کې ورته راغله او ورته یې داسې وویل چې ای د داوود زویه یوسفه، د مریم سره د واده کولو څخه مه ویرېږه، ځکه چې د هغې امیدواري د روح القدس په قدرت باندې ده. د هغې به زوی وشي
او ته به هغه عیسی نوم کښېږدې، ولې چې هغه به خپل امت د ګناهانو څخه خلاصون ورته ورکړي. هللویا. او دا هر څه ځکه وشول چې پاک خدای د نبی په وسیله باندې هر څه چې ویلي وو هغه یې پوره کړل. هغه په پیشګویۍ د پاک خدای سره په خوا زمانو کې ویلي وو چې ګورئ یوه پیغله به امیدواره شي او له هغه څخه به زوی پیدا شي او د هغه نوم به امونویل کېږدي چې معنا یې ده خدای د موږ سره مل دی. هللویا. نو هر کله چې یوسف له خوبه له ویښ شو او نو د پاک خدای د فرشتې حکم یې ومانله او مریم یې خپل کور ته د خپلې ښځې په تاو باندې راوستله او تر هغه پورې لاس ورته ورنه وړ تر هغه پورې چې هغه زوی پیدا شوی نه و. او هغه وخت چې هغه زوی پیدا شو نو د هغه نوم یې عیسی کېښود. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، تاسې خو د مالک عیسی مسیح د پیدایښت په هکله باندې د پاک خدای له کلام څخه واورېدل چې د پاک روح د خدای څخه د جهان ته پیدا شوی دی او په دې به هم پوهېدلی وی چې هغه پلار پاک خدای و نه انسان. نو په دې خاطر دی چې ایمانداران هغه ته د پاک خدای روحاني زوی خطاب کوي، ځکه چې هغه د روح القدس څخه په قدرت د پاک روح د خدای سره پیدا شوی دی. خو باید په دې هم وپوهیږو چې نور انسانان د خپل مور او پلار څخه په عادي ډول سره پیدا کیږي او په دې به هم تاسې پوهېدلی وئ چې پاک روح د خدای هر څه چې وغواړي هغه سرته رسولی شي. او موږ دا اقرار کوو په کلام کې لولو چې خدای پاک روح دی او هر څوک چې غواړي د هغه عبادت وکوي باید عبادت یې د پاک روح د خدای په وسیله وي. ځکه چې موږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې پاک روح د خدای کامل قدرت لري او په دې به هم پوهېدلی وئ چې د مالک عیسی مسیح پیدا کېدلو پیشګویۍ په خوا زمانو کې ډېرو نبیانو لخوا ویل شوي دي. خو زه به یوازې تاسې ته د تاسې د ښه پوهېدلو دپاره د اشیای نبي له کتاب 1 باب 14 آیت څخه تر 18 آیتو پورې درته بیان کړم چې هغه نبي د پاک خدای په قدرت سره داسې پیشګویۍ کړي دي. نو په دې به پاک خدای په خپله تاسې ته داسې نښه درکړي او داسې نښه به تاسې ته درښکاره کړي او هغه به دا وي چې باکره نجلۍ به امیدواره شي او زوی به دې دنیا ته راوړي او د هغه نوم به امینول کېښودل شي چې معنا یې ده مالک د موږ مل دی. هللویا. خو مخکې له هغې چې دا زوی له شودو څخه بیل کړی شي او ښه او بد وپېژني، دغه دوه پادشاهان به د دغو سر د ځمکو چې دومره خلک ترې بیریږي په خپلو کې سره وویشلی شي. خو وروسته له هغه به پاک خدای د تاسې قوم او کورنۍ په داسې سختۍ او بلاو باندې ګرفتار کړي چې له وخته د سلیمان د امپراتورۍ څخه دغه دوه مملکت سره ویشل شوي وو، وروسته له هغې تر اوسه چا نه دي لیدلي. هو هغه به د تاسې سر د ځمکو د آشور پادشاه راولي. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، تاسې د مالک عیسی مسیح د پیدایښت په هکله او راتللو د جهان ته د اشیای نبي پیشګویۍ واورېدلې چې هغه د پاک روح د خدای په وسیله داسې څو پیړۍ وړاندې داسې پیشګویۍ سرته رسولې وي. آمین. نو تاسې به اوس په دې هم پوهېدلي وئ او په دې به ښه وپوهېږئ چې پاک خدای خپل پلانونه په خپل وخت او په خپل اراده سره سرته رسوي او پر هغه وخت او زمان کې چې وغواړي
هغه عملی کوي. هللویا. او هر هغه څه چې په خدای غواړي هغه نیک دي او کامل. آمین. نو د مالک عیسی مسیح پیدایښت د پاک خدای د پاک روح په وسیله او د هغه په اراده باندې سر ته رسیدلی دی او مالک عیسی مسیح د پاک روح د خدای څخه کامل انسان دی چې شیطان او ګناه هیڅ کله په هغه نشي کامیابېدلی. هغه کامل انسان او کامل مالک دی. هغه ابدی او ازلی دی. آمین. هللویا. هغه عیسی یعنی خلاصون ورکوونکی دی ټول جهان دی، نه یوازې د یهودیانو دپاره بلکې هر څوک چې په هغه باندې ایمان راوړي هیڅ کله به ناامیده نشي. آمین. او هر څوک چې په هغه ایمان راوړي هیڅ کله به هلاک نشي. آمین. خو د تل ابدي ژوندون خاوند به وګرځي. هماغسې تاسې مخکې د ګران ورور شاهدي واورېدله، هر یو چې په مالک باندې ایمان راوړي داسې خوشحالۍ او داسې مینه په هغه کې خدای پاک پیدا کوي. آمین. آمین. برادر عزیزم علی جان باز تلفن کردن، پیشتر قطع شد، به اجازه تان. مهربانی بکنید. هلو علی جان مانده نباشین، پیشتر تلفنتان. بفرمایید. نور عالم عیسی مسیح رو در خواب دیدن، شفا یافتن. بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا لطفا معرفی کنین دوست عزیز. به نام خدا، علی آقا هستم، از ایران زنگ میزنم. بله برادر عزیزم بفرمایید. میخواستم بگم من به عیسی مسیح ایمان آوردم و تو خواب دیدمش. قبل از این میخواستم اینو بگم که من 7 سال 8 سال اسیر مواد مخدر بودم. اسیری بودم که اصلا هیچ وقت نتونستم ترکش کنم به هیچ نوعی. هر کمپی رو رفتم، هر دکتری رو رفتم، هر جایی که فکرش بکنیم رفتم ولی نتونستم ترک کنم. جوری شده بود که کاتون خواب شده بودم، از همه رانده شده بودم. تا شبی خواب دیدم که روی ماسه‌های لب دریا یه بچه داخل ماسا فرو رفته بودم. یه دفعه یه نوری به من تابید. ازم به الان که اولین باره اومدم روی خط، تا به حال استرس دارم یه خورده، نمیدونم چجوری صحبت کنم ولی خب دارم میگم. بله بفرمایید. انقدر جرأتش رو پیدا کردم دارم میگم. بفرمایید. رو ماسا دراز کشیدم، یه نوری اومد. یه دفعه دیدم یه آقای لباس سفید، کمرش بسته بود یک شالی، آمد بالا سرم گفت چته؟ دردت چیه؟ گفتم درد زیاد دارم ولی کسی نیست درد من درمان کنه. بهش گفت چرا؟ دردت چیه؟ دردت بگو. بهش گفتم درد من این مواده، درد من زندگیمه، مشکل زیاد دارم. سمت چپ هم نگاه کردم، گفت اون یه خانومی بود که الان خانم منه، یه دختری بود. نگاه کرد سمت اون سمت نگاه کردم، دیدم کسی که داره نشانم میده میشناسمش. به من گفت با این تو میتونی بری اون بالا بالا، جایی بری که واقعا جای توه. گفت دست رو بذارم تو دست این، فقط میتونی با این بری اون بالا بالا. از همونجا از خواب بلند شدم و این حرفامو رفتم پیش یه شخصی تعریف کردم، خوابمو گفتم. ایماندار بود، قبلا باسم یه بار دعا کرده بود. از همون روز ایمان آوردم. خدا را شکر. خدا را 100,000 مرتبه شکر. خدا را شکر. از ایمان آوردم. امروز زندگیم خیلی خوبه، با اینکه تازه یک ماهی نمیشه ولی 100,000 مرتبه شکر. حداقل امروز پدر مادری که من میدیدم تو خیابان فرار میکردن از من، امروز به من احترام میذارن. هللویا امروز هللویا. وقتی منم در خونهشون من جوری میشه که اصلا نمیخوام بذارم من بیام بیرون، میگم باش. خدا رو 100,000 مرتبه شکرت میکنم.
شفا گرفتم. خدا را شکر، از خدا شما را میخوام شکر. که واسه من دعا کنین، واسه همسرم دعا کنین، حتما واسه دعا زندگیم دعا کنین. حتما دعا میکنیم. لطفا گوش بگیرید و ما حتما دعا میکنیم برادر عزیز من. خداوند عزیز، ما شکر میکنیم برای از برادر عزیزم که تو را از لعنت مواد مخدر آزاد کردی. ای خداوند، ای خداوند دعا میکنم برای از برادرم، برای خواهرم. ای خداوند که یار برکت روحانی بتی. ای خداوند بگذار که در روح عیسی مسیح رشد بکنه، در کلام تو رشد بکنه، در زندگی مسیحی خود رشد بکنه. خدا را شکر میکنیم که تو نجات خدا شامل زندگی از این انسان کردی، شامل از این زندگی از این خانواده کردی. ای خداوند بگذار ای خداوند که تو جلال بیافی. شکر میکنیم که تغییر را که تو میاری ای خداوند مردم میبینه و خدای ما را تمجید میگه، خدای پدر را تمجید میگن. شکر میکنم بر از برادر عزیز ما و خانوادهشان، برکتشان بتی به نام عیسی مسیح خداوند. آمین آمین آمین. برادر ابراهیم، واقعا شهادت خوبی بود. در عیسی مسیح قدرت است. بله بفرمایید. در واقعیت گروه اندریاس جان، هغه خلک چې دا مزای سکلی وی هغه نشي درېدلی، هغه حتما داسې اقرار کوي تر څو نور خلک هم برکت پیدا کړي. بالکل بالکل. قراره که ایشان گفتن وقتی که پدر مادرشان ازش گریزان بود و اما وقتی به عیسی مسیح ایمان آورده، آل پدر مادرشان به او احترام میگذاره. آمین. د مالک عیسی مسیح رحمت دی چې داسې مینه په دې کې پیدا کړې ده. آمین. نو دا چې د نن ورځې پروګرام د مالک عیسی مسیح د پیدا کېدو په مناسبت باندې جوړ شوی دی. نو د مالک عیسی مسیح د پیدایښت په هکله چې دې جهان ته نه یوازې د هغه شاګرد متا بلکې لوقا هم چې هغه طبیب هم و او پر مالک عیسی مسیح ایمان درلوده، هغه هم د مالک عیسی مسیح د پیدایښت په هکله په خپل لیکل شوي کتاب کې دا ګواهۍ بیان کړي دي چې زه به تاسو ته بیا هم د انجیل شریف له کتابه د لوقا له کتابه دوهم باب اول آیت څخه تر اووم آیتو پورې درته بیان کړم چې د رسول د پاک خدای د پاک روح په وسیله ویلي دي چې په هغو زمانو کې چې خلک د یوه عمومي سرشمارنې په هکله په ټوله نړۍ او امپراتورۍ د رومیانو په فرمان باندې سرته رسېدله او هغه داسې حکم کړی و چې د رومي قیصر او کوسیتوس له لوري دا فرمان جاري شوی و چې په ټول رومي پادشاهۍ د امپراتورۍ کې د ټولو خلکو نمونه ولیکل شي. دا هغه وړومبی د خلکو شمېرنه وه چې د شام د حاکم کریسیتوس په وخت کې سرته رسېدلې وه. د دې غرض دپاره چې هر یو کس باید خپل ښار ته ولاړ شي، نو دغه شان یوسف هم له ګلیل د نصرت څخه یهودیې ته ولاړه چې د حضرت داوود په ښار بیت لحم کې چې نوم یې لیکل شوی دی، نوم یې یاد شوی دی او هغه هم خپل نوم هلته ولیکي، ځکه هغه د داوود نبي له کورنۍ څخه و او دا دې ته اړ و چې د بیت لحم ښار ته ولاړ شي. او د هغه سره مریم هم لاړله، څوک چې د هغه سره کوزله وه او هغه امیدواره وه. او هر کله چې هغوی هلته ولاړل، نو د هغې بچي د زیږېدلو ورځې پوره شوې وې او د هغې وړومبی زوی پیدا شو او هغه یې په نوړونه کې ونغدله او په یوه آخر کې یې کېښود، ځکه چې په سرایونو د هغه وخت او زمان کې د اوسېدلو دپاره یې ځای پیدا نه شو ورته. نو ګرانو دوستانو، تاسې خو واورېدل چې د مالک عیسی مسیح پیدایښت داسې عجیب ډول سره په عاجزۍ سره سرته رسېدلی دی چې هیڅ بل بشر به داسې ډول سره نه وي پیدا شوی، ځکه هغه په ډېره لویۍ کې داسې حلیم و چې ډېر انسانان قادر نه دي داسې چې باید ایمان په باندې راوړي په هغه باندې ایمان ولري، چې دومره لویۍ کې عاجز شوی و او دا عاجزي اختیار کړله چې
دې جهان ته نلی و پادشاه له کورنۍ څخه، بلکې په داسې عاجزۍ چې په آخر د شپون کې دی جهان ته راشي. دا ډېره عجیبه ده. بالکل. خو مالک عیسی مسیح داسې وکړل تر څو په خپل عاجزۍ کې نورو خلکو ته د خلاصون برکتونه ورکړي، او دغه کولو سره هغه د خلاصون او تل ژوندون برکتونه د موږ او تاسې ټولو په نصیب باندې وګرځوي. نو تاسې دلته د بیت لحم د ښار په هکله هم واورېدل چې په دې ښار کې مالک عیسی مسیح د جهان ته سترګې واضح کړي دي. بله. او دې جهان ته پیدا شوی دی. نو د دې ښار او د مالک د پیشګویۍ نه یوازې پخوا زمانو اشیا نبي کړي دي، بلکې میکا نبي چې یو بل نبي د پاک خدای دی په خپل کتاب کې هم د پاک روح د خدای په قدرت سره پخوا زمانو او پیړیو کې پیشګویۍ سرته رسېدلي. آمین. چې زه به تاسې ته د تاسې د ښه پوهېدلو دپاره د میکای نبي له کتابه 5 باب 2 آیت څخه تر 5 آیتو پورې درته بیان کړم چې عنوان یې دی د بیت المقدس څخه وبخئ د بیت لحم څخه د لوی لارښوونکي د راتلو لفظ. ای بیت لحمه، ای وړوکه ښاره، سره له دې چې ته داسې یو وړوکی ښار په ښارونو د یهودیانو څخه یې، سره له دې به بیا هم له تا څخه داسې یو لوی لارښوونکی او پیشوا او خلاصون ورکوونکی را ظاهر شي چې له ازله څخه یې وجود درلود. نو ګرانو دوستانو دلته ښه فکر وکړئ چې مالک عیسی مسیح چې پاکه روح د خدای څخه و، هغه له ازله څخه و او هغه ازلي او ابدي دی. او دا نبي د پاک خدای وایي چې او پر قوم د اسرائیلو باندې په پادشاهي او سلطنت وکوي. پاک خدای مالک به خپل غوره کړ شوی قوم تر هغه پورې په چې هغه امیدواره نجلۍ خپل زوی د دنیا ته وزېږوي، د دښمن لاسونو ته به ور وسپاري. نو هغه وخت به نور خلک چې په مهاجرت کې ژوندون کوي او هغوی به خپل وطن ته راوګرځي او د نورو قومونو د اسرائیلو سره به یو ځای کیږي. وخت هغه لوی لارښوونکی او پیشوا راشي، په خپل قدرت او جلال د مالک د پاک خدای به خپل قوم رهبري او راهنمایي وکوي، او د هغه قوم به په چې غوره کړی شوی قوم دی په ارامۍ او امنیت کې ژوندون سرته ورسوي. ځکه چې ټول خلک د ټول جهان د سر د ځمکو به د هغه له لویۍ او قدرت او اختیار څخه باخبره شي، او هغه به په صلح او امنیت کې ټول جهان ته صلح راولي. هللویا. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، مالک عیسی مسیح نه یوازې د یهودیانو دپاره یا د بني اسرائیلو دپاره و ده، د پاک خدای په اراده باندې د خلاصون ورکوونکی د ټول جهان دپاره دی. آمین. هللویا. او موږ تاسې شاهدان یو چې نه یوازې یهودیان بلکې په ټول جهان کې غیر قومونه هم پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړی، چې له هغو څخه یو زه او بل نور ډېر د موږ تاسې وطنوال دي چې د مالک عیسی مسیح په رحمت سره یې په هغه باندې ایمان راوړی دی. آمین. او نن موږ د دغه شاهدان یو چې د مالک د عیسی مسیح زیری د پیدا کېدلو ټول جهان ته ور اعلان کړو، او د پاک خدای څخه شکر ادا کوو چې دغه قدرت او زمینه یې برابره کړې ده تر څو دغه نیک او ګلالی زیری د پیدا کېدلو د مالک عیسی مسیح د جهان او خصوصا خپلو پښتنو ورونو ته ور واورو. آمین. هللویا. نو ګرانو عزیزانو ورونو او خویندو، تاسو خو د میکای نبي هغه پیشګویۍ واورېدلې د مالک عیسی مسیح د راتلو پیدایښت په هکله چې پخوا زمانو مخکې له هغې چې مالک دې جهان ته راشي، هغه د پاک روح د خدای په قدرت سره ویل او لیکل کړي.
نو تاسې به په دې پوهېدلي وئ چې د بل هیڅ داسې نبي او پیغمبر داسې نښانې د راتللو پیشګویي نه دي شوي. یوازې د مالک عیسی مسیح چې خلاصون ورکوونکی دی ټول جهان دی او هغه لوی پادشاه او لوی لارښوونکی د جهان دپاره دی. داسې پیشګویۍ پخوا زمانو نبیانو د پاک خدای په قدرت سره سرته رسولي. آمین. نو په لنډه ډول سره موږ تاسو ویلی شو چې مالک عیسی مسیح د راتلو پیدایښت لمانځل نن هم په ټول جهان کې سرته رسي او تاسې او موږ ټول شاهدان یو چې دا د کرسمس په نامه هر چیرې چراغونه او ښکلاوې په ښارو کې ځلیږي. خو سره له دې چې دغه رسمونه د هغه د یادولو دپاره خلک د ټول جهان په خپله مینه سره سرته رسوي. دا کوم یو مذهبي حکم نه دی. بله. دا یوازې د خلکو د هغه مینې په خاطر دی چې مالک عیسی مسیح د پاک خدای مینه پر صلیب باندې ټول جهان ته ښکاره کړې ده. آمین. او د هغه د وینو برکت دی چې نن ټول جهان کې دغه دپاره خوشحالۍ کوي. او دا خوشحالۍ د زړه نه دي، نه په زور او نه داسې چې مخکې ګران اندریاس جان وویل چې په سوټي نه دي، بلکې دا یوازې هغه مینه ده چې پاک خدای د پاک روح په وسیله د خلکو په زړونو کې کار کوي. آمین. نو چې ما دې نن چې موږ دغه زیری د پیغام ټول جهان ته نه یوازې موږ موعظه کوو بلکې ډېر نور ایمانداران یې هم موعظې کوي. هغه د دې دپاره چې ټول جهان خلک د هغه په راتګ باندې وپوهېږي، ځکه د هغه راتګ نه یوازې د یوه قوم دپاره و بلکې د ټولو هغو خلکو دپاره دی چې په هغه باندې ایمان راوړي. آمین. آمین. تاسو وویل چې عیسی مسیح خداوند عیسی مسیح مالک عیسی مسیح یوازې پر د یهودیانو لپاره نه بلکې د ټول جهانو لپاره نجات دی. زه غواړم چې دوه آیاتو د یوحنا انجیل دلته ډیره واضح دی. په هغو آیات کې وایي چې هغه په دنیا کې و او دنیا د هغه په وسیله په وجود کې راغله خو دنیا هغه نه یې پیژندلو. هغه خپل ځای ته راغلی خو د هغه خپلوانو هغه قبول نه کړو. مګر 12 آیت وایي چې خو کومو خلقو یعنی ټول قومانو یهودي او غیر یهودي خو کومو خلقو چې قبول کړو هغوی ته دا حق ورکړو چې د خدای اولاد شي، یعنی هغوی چې د هغه په نامه ایمان راوړي. آمین. آمین. ډېره واضح او ډېره لنډه دی وویله ګران اندریاس جانه. دا ډېره د پوهېدلو مسله ده ځکه یوحنا رسول یوازې هغه زړور شاګرد عیسی مسیح و چې د پاک خدای په قدرت یې د مالک عیسی مسیح روحاني حالت بیان کړی دی. بله. نو ډېره مننه ګرانه. نو د مالک عیسی مسیح د پیدایښت په هکله نن هم ډېر خلک د جهان باخبره کیږي او هره ورځ ډېر خلک په قوت د پاک روح د خدای سره په هغه باندې ایمان راوړي. آمین. نو پاک خدای دې وکړي چې ټول هغه څوک چې تر اوسه نه دي پوهېدلي وپوهېږي او د مالک د عیسی مسیح چې خلاصون ورکوونکی د جهان دی او د تل ژوندون ورکوونکی دی په هغه باندې ایمان راوړی. آمین. خو زه به تاسو ته بیا هم د دې پروګرام په پای کې په یوه لنډه دعا سره دغه پروګرام ختم کړم او په دې دعا کې به د ګران اندریاس جانه هم وغواړم چې موږ سره مل شي. بالکل. ځکه دغه دعا د مالک د عیسی مسیح په رحمت سره زه سرته رسوم چې د موږ په وطن کې سوله او سلامتي چې مالک یې ورکوي هغه د موږ په وطن کې هم جاری شي. آمین. آمین.
نو په د لنډه دعا کې به داسې دعا وکړم چې ای مالک عیسی مسیح، موږ نن د تا په حضور کې ټول خپل ځانونه د تا په حضور کې حلیم او فروتن ګرځوو او له تا څخه غواړو چې د موږ په وطن ګران افغانستان او ټول جهان باندې خپل رحمت او فضل وکړه آمین. او خپل صلح او سلامتی د موږ ټول خلکو ته پر نصیب باندې ور وګرځوه، تر څو د موږ د وطن خلک هم په خپلو کې د تا په مینه او صلح سلامتۍ باندې ایمان راوړي او هغوی هم د خلاصون او تل ژوندون خاوندان وګرځي. آمین. په خدای دې تاسو ته د مالک عیسی مسیح خوشحالۍ درکړي. نو دغه دعا مې د مالک عیسی مسیح په نامه کړې ده او دا پروګرام په همدغه نامه باندې ختموو، تر بله پروګرام په د خدای باندې سپارو. جوړ روغ او صحت سلامت واوسئ. آمین. آمین. او آمین. 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 بسیار بسیار تشکر. ډیره مننه وروره ابراهیم جان. خداوند تاسو ته برکت ورکړي او نه د دې موږ نه وه، بلکې هغه څه چې په خدای دې موږ په روح کې راکړي وو هغه موږ نن بیان کړل. په خدای تاسو هم برکت درکړي. په خدای ټولو ګرانو اوریدونکو ته چې اورېدلي که نه دي اورېدلي، خدای دې برکت په نصیب ور وګرځوي. بالکل بالکل. بیا هم ډیره مننه وروره. خدا را شکر میکنیم برای پیام امروز. واقعا عیسی مسیح تنها برای یک قومی بر تمام جهان آمد که تمام انسانیت نجات بده، زیرا خدا به مردم این جهان، زیرا خدا به جهانیان آنقدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد، یک قوم نه، دو قوم نه، هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. این خداوند کلامش میگه. اما قسمی که وطندار ما گفتن خدای د دې دنیا سره داسې مینه وکړه چې خپل یو زوی هم ورکړو چې هر هغه څوک چې په زوی ایمان راوړي هغه هلاک نشي، خود تل عمری ژوندون بیا عمومی. خداوند برکت خود بالای تمامی شما وطندارای عزیز ما داشته باشه و ما دعا میکنیم که خداوند شما را برکت بده و کمک کنه که کلامش بخوانین یک بار برای خود. کتاب مقدس به زبان پشتو خدا را شکر میکنیم آماده است. کتاب تورات و عهد جدید کاملا آماده است. شما میتونید که برای اینترنت هم بخوانین. در صفحه آدرسی www.pashtobible.com رفته در اوجا. خداوند شما را برکت بده. فیض خداوند با شما باشه. آمین. تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح. تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای